نجیب الله زدران خپل لوبډله د طوفاني توبهنې سره بریا ته ورسوله. ګران او زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. نجیب الله زدران پرون په 10 اوریزه لیګ کې په زړه پورې توبهنه نندارې ته وړاندې کړه چې خپل لوبډلې ته بریا ور په برخه کړه او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ترلاسه کړه. د ټي-20 10 اوریزه لیګ په 23مه لوبه کې د بنگلا ټایګرز او مراټا آرمینز لوبډلې سره مخامخ شوي. د لوبې پچه بنگلا ټایګرز لوبډلې وګټله او لومړی توبهنه غوره کړه. بنگلا ټایګرز په ټاکلو 10 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو 106 منډې وکړې چې له ډلې یې ټام مورس 43 سوځېدلې او روبي فرلینګ 13 منډې وکړې. د مراټا آرمینز له لورې کاسون راجیټا او ډواین براو 2 لاسټ ملنګا شیراز احمد او داسون شناکا یو وکټه ترلاسه کړه. د 107 منډو هدف د مراټا آرمینز لوبډلې په 8 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او په 7 وکټو د بنگلا ټایګرز لوبډلې ته ماته ورکړه. د مراټا آرمینز لپاره نجیب الله زدران په زړه پورې توپونه ترسره او خپله لوبډلې بریالی کړه. نوموړي د 2 شپږیزو او 4 څلوریزو پر مټ په 15 توپونو 30 منډې وکړې. همداراز کرسلین درویش او یوراج سنګ هم درویش ناسوځېدلې منډې ترلاسه کړې. د بنگلا ټایګرز له لورې قیس احمد، ډیوډ وایس او لیام بلنګوینټ یو وکټ ترلاسه کړل. همدارنګه د ښې توبهنې له امله نجیب الله زدران د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. نو دوستانو دعا وکړئ چې الله د افغان لوبغاړي همداسې همیشه وځلوي. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.